فتقول الأنبياء لهم كان أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى الكرام لو وضعت في كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق جميعا في الكفة الأخرى لرجحت حسناتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام چل من دوی د چا د لاس لاړه چل من دوی د چا د لاس لاړه بس په دین دنیا هم واړه میراث دی چې عیبونه لټوي سپک ورته ګوري دا هوا وهلي ټول د لاتمنات دي په خاطر د دوی د رب آساني غواړمه چې په حشر نشر څومره سکرات دي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين زما معزز و محترم و سامین و حضرات رونو نانے بیان یو عملی اصلاحی بیان دی اغدا چی د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت باندے رب ذوالجلال څومره عظیم فضل و احسانات لري چې بعضی روایات او نصوص او د حدیث او مضمون مطالعه کړی شي نو ډیر لږ الفاظ او لنډې کلمې په بعضی احادیثو کې ښودل شوي دي چې د هغې لوستل او د هغې اجر چې انسان مطالعه کړي نو عقل کار پرېږدي خدا به ووایو چې دا زمونږ د امت کمال نه دی دا د رب ذوالجلال احسان دی چې دې امت باندې شوی دی په خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او حدیث مبارک کی راضی چې یوم القیامه ورځ د قیامت باندې اجر و ثواب چې ملاویږي بکثرت الصلاة و بکثرت الصیام په ډیروالی د روژو باندې او په ډیروالی د منځونو باندې نه وي بل بموافقت العقل حدیث مبارک کی راضی اجر چې ملاویږي دا موافق د عقل او د استعداد ملاویږي لکه لنډ مثال به مونږ ووایو که زه ته زر رکاته منځ کو دا خو ډېر زیات دی خو دا زما ستا زر او لس زره رکاته منځ دا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم 2 رکاته منځ اجر عمره مونږ ته پې نه میلاوي نو دا واضح دلیل د دې خبرې دی چې زیات
کثرت الصلاة والصيام او زیات عبادات و موافق اجر نه بلکې موافق د عقل او د استعداد دی. سید العقلاء د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د عقل او د استعداد کم انداز دی نو دومره عقل په موتا کې نشته، دومره استعداد نشته. دغه هغه رکعتین په دغه بنیاد باندې د خلکو په زرګونو لکونو رکعات او عباداتو باندې بهتر دي. همدا علت بیان کړی شوی دی چې دا زنانه په نسبت سره نارینهو ته نصف عقل او کم عقل دي. نو ځکه په زنانو کې خدای تعالی یو پیغمبر هم نه دی رالیږلی. پیغمبر راځي په عقلاو کې او دوی د عقل نه کمزوري. نو دغه شان ته په امت محمدی علیہ السلام کې اگر که ځینې شیخان به وي چې هغوی به په عبادات او ریاضاتو کې ډېر کوشش او خواري لري، خو ځینې عقلا او پوهان او هوښیاران دي چې هغوی اول فرایض راټینګوي او بیا واجبات او بیا سنن بیا مستحبات. زرګونه مستحب چې راغونډ کوي دا ګوري د یو سنت و ځای نیسي. زر مستحب دا د سنت و یو سنت و ځای نیسي، او زر سنن چې دي دا بیا د یو فرض و ځای نیسي. نو که ما او تا نه فرض پاتې شي نو بیا زمونږ په نفل او مستحبو کې څه فایده ده؟ فرق د هوښیار او د ساده شیخ دا وي چې ساده شیخ عام نوافلو کې وخت صرفوي خو ډېر سنتونه ورنه پاتې کېږي. یو شیخ دی چې هغه تلاوت کوي، لس سپارې څه چې پنځلس سپارې تلاوت کوي. یو بل هوښیار انسان دی چې هغه سهار د مانځه نه بعد سورت یاسین وایي. نو هغه شیخ چې هغه شل سپارې تلاوت کړی دی، هغه شل سپارې تلاوت سنت نه و مستحب، او دا د سهار د مانځه نه بعد سورت یاسین سنت مؤکد و. هغه شیخ دغه سورت یاسین ویونکي ته په اجر او ثواب کې نشي رسېدی. د سنت راټینګ کړي دي او هغه نفل راټینګ کړي. هغه شیخ چې هغه لس یا پنځلس شل سپارې تلاوت کوي خو د ماخستن نه بعد سورت ملک شریف نه وایي. یو بل هوښیار انسان دی چې هغه تلاوت هم کوي خو لیکن هغه سورت ملک شریف ماخستن کې وایي. نو هغه چې سورت ملک وایي د هغه بل شیخ نه چې ډېر تلاوت یې کړی اجر زیات دی، ځکه چې هغه سنت راټینګ کړي دي او عام تلاوت کوونکی انسان مستحب او نفل راټینګ کړي. اجر من عند الله دا بموافقت العقل. نو دا شان په احادیثو کې او په دین محمدی علیه السلام کې داسې کمالی نسخې دي چې هغه نسخې سړی راټینګېږي او د هغې نه کار واخلي نو څه ډېر زیات اجر به ورته میلاو شي. لکه ما بار بار تاسو ته ویلي دي چې د امام الانبیاء علیه السلام فتوه ده چې یو کرت قل هو شریف لوستل دا د لسو سپارو عمره اجر لري. نو چې مفتی جهان محمد عربي صلی الله علیه وسلم فتوا ورکړه اگر کز مستعقل دلته اسکار نه کوي چې ویلي 3 آیت دي او اجر دې د لسو سپارو ملاو شي، لیکن ذالک فضل الله یؤتی من یشاء. نو د خدای د احسان دروازې چا بندي کړي چې الہ العالمین په دې امت مهرباني کوي او په یو قل هو د لسو سپارو اجر ورته ورکوي. نو د چا زور څه دی ورسره؟ نو پکار دا چې مونږ دا خبره عقیدی ته وغورځو او مونږ په کلک اطمینان سره ووایو چې آو امام الانبیاء را ته ویلي چې یو قل هو شریف د لسو سپارو ثواب لري، بیچون چې را یقینا همدونه ثواب په رب ذوالجلال ورکوي. فرق داسې لکه یو دیړی مار وي یو تجار وي. دا تجار د خیرته نه کار اخلي او دیړی مار د کمقلۍ نه کار اخلي. نو عقل خداوی چې دیړی مار سار نه ماقام پورې د ځان نه خوله به یولي د پکار دا ډېر روپۍ وګټي، او هغه تجار چې هغه یې سي تناس دی او موبایل غوږ ته نیولې دی هغه باید 1 روپۍ مو نه ګټي، تکلیف نه دی ایستلی. خدا خبره الټه ده، خبره د عقل او د بې عقلۍ ده. دیړی مار ساده ګل دی وایي چې ګینې بس همدغه کار دی دنیا کې بل څه نشته. تجار هوښیار دی، عاقل دی.
ګوره په عقل باندې هغه ته دنیوي اجر زیات ملاو شي اگر که تکلیف کم دی او د اړیمار تکلیف ډیر استل اجر کم ملاو شي دنیوي اجر دا شانتا هغه سخت ریاضات والا شیخان هم دي چې سنن ته پاتې دي او خياران غري چې هغه سنن راټینګ کړي نه اگر که عقل دا وایي چې د شیخ اجر دې په زیات شي تکلیف ډیر استلې ده ټول شپه ولاړ دی او تلاوت کړي دي خو نه هغه څوک چې هغه سنن راټینګ کړي هغه عاقل دی هغه خيار دی هغه نسخه راټینګ کړي نو یو نسخه په دغه نسخو کې چې قیمتي نسخه ده چې کلمه دا ډیره لنډه او اجر دې ډیر زیات هغه کلمه ده بسم الله الرحمن الرحیم نکم یو شی چې د عوامو ډیر ذکرې او ډېرې په زبان اړې راړې نو د عوامو داسې فکرې چې ګویا کتاب بیخینو د خدای کلام هم پسې نه دی یعنې تاسو تجربه وکئ چېرته چې جمع ته وړاندې کېږي داسې ناشنا جومات کې دلته خو دا مقتدیان ما په قلهو شریف عادت کړي دي زه اکثر قلهو شریفه په دې ماښام مونځ کې تلاوت کوم ځکه ما ته اجر معلوم دی چې اجر زیات دی خو دا نور امامان قلهو شریفه نه وایي په مانځه کې نو تاسو داسې ناشنا جومات کې کم طالب جمع ته وړاندې چې قلهو شریفه ووایي مانځه نه بعد بدامیان داسې برک برک درته ګوري دې طالب بل آیت نه یاد چم دی ویل دا ورته ډېر کمزورې ښکارېږي چې ګینې دا خو د ما هم یاده ده او د هر چا یاده مدینه منورې سره بانډه کې یو جومات و په هغې کې یو صحابي مبارک امام و هغه به چې کم مونځ کو نو قلهو شریفه به یې لسته پکې بل صورت به یې ووي بیا به قلهو ته ونښت یو مقتدي ورته وویل چې د قرآن کریم کې چېرته بل صورت دی یاد نه دی چې ټول عمر همدار رکات کې قلهو قلهو وایي بس هغه هم سم نر امام نو زمونږ دې زمانې امامانو غوندې خو نه و مونږ مقتدي ته ډېره غوسه په دې نه کوو چې بیا سرسایه رانه ختمېږي یا سرمنې ختمېږي هغه داسې امام نه و هغه خو نه سرمنې اخیستې او نه یې سرسایه اخیسته هغه ورته وي بس زه نور دې نه بعد امامت نه کوم تاسو پوه شئ امامت مو پوه شئ خو مقتدیان هم تاسو غوندې مقتدیان نه وګورئ تاسو ته خو چې ملا وایي امامت نه کوم تاسو یې شکر دی چې دې غضب نه خو خلاص شو بل به راولو نوې خوږي هغه مقتدیانو ته پته وه چې داسې ملا موږ ته بیا چېرته پیدا کېږي خو د خپل استاد قدر پېژندلی و هغې معافي وغوښته ښځه بس قلهو شریفه وایه خو موږ ته امامت کوه او یې ښه ما څه به کار نه لري هغه صحابي مبارک چې اعتراض یې پرې کړی و چې قلهو شریفې په ځای بل صورت وایه هغه دا شکایت د امام الانبیا علیه السلام دربار ته ویوړه تاسو یو امام را لېږلی دی او چې دا مانځه ته مخکې چې په قلهو شروع شي دې قلهو باندې زړه راشین کړه چې ته بل صورت یې نه دی یاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي راوغوښته وایي ته د هر مانځه کې قلهو شریفه وایي ولې هغه ورته وایي انا احبها یا رسول الله دا الله رسول علیک السلام قلهو شریف سره مې مینه زیاته ده دا مې خوښ ډېر دی دا صورت د خدای تعالی صفت دی پکې محبوب عربی علیہ السلام ورته وایي ان حبها تدخلک الجنه یقینا محبت قلهو شریف بتا جنت تدن کئی ز جنتی ته چې قلهو زمین لري دا بتا جنت تزي بیا نو یو د هغې نه چې عوامو ته یاده ده او ډېر وایي بسم الله الرحمن الرحیم نن بیان مې په بسم الله ذکر ونیو چې دا د هر چا په زبان تواري او جاری ده خو قدر نه خبر نه دي چې د بسم الله قدر څه شی دی امام الانبیاء علیہ السلام فرمائن امتی یاتون یوم القیامہ اور از دا قیامت محشرگاہ جوڑی گی امت زما بعد حشر میدان تراشیم خوچی کل دا حشر میدان تا تلی دا میزان تا ادرگیم یقولون بسم اللہ الرحمن الرحیم بس طول با بسم اللہ وی فتسقل حسناتم فی المیزان چې بسم الله وی دا د نیکی دا تلی وی درنیشی او د بدی دا تلی وی سپکی وخیجی فتقول الامم دا حشر میدان کې باطل الزرقام ولاړوین یو لاک دلیر الزر انبیاء علیهم السلام او دا غی امتیان بولاړوین آغا امتیان با حیران شی
چاغي بکی مار جح موازین امت محمدنا دا د محمد ربی علیہ السلام دا د امتیانو د نیکی تلی چې درنې شوې نو دا څه شي درنې کړې فتقول الانبیاء لهم هر امت تب خپل پیغمبر وای کان امت محمد صلی الله علیه وسلم مبتدا کلامهم ثلاثه اسماء من اسماء الله تعالی الكرام وجدا امت نبی علیہ السلام بچی هر کار شروع کو هر خبر به شروع کولا ک تقریر به شروع کو کمن به شروع کو نو شروع به په بسم الله الرحمن الرحیم پدې بوا او په بسم الله کې د خدای لوی درې نمونه دي چې الله دې رحمان دې رحیم دې دا هغه هر خبره مولیان خو پرېګ د کنه وټونو عالم چې ودرېږي وټ غواړي نو سوې بسم الله الرحمن الرحیم باچام چې قوم ته ودرېږي د کرسۍ تقریر کوي نو سوې بسم الله الرحمن الرحیم امت د نبی علیہ السلام هر خبره چې شروع کوي په بسم الله کوي مونږ تاسو منظم چې شروع کوو سنا نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم انبیاء علیهم السلام ورته وایي چې دوی کې دا کمالو چې دوی د هر خبرې شروع په بسم الله کولا چاغي کې د خدای تعالی درې نمونه براتل انبیاء علیهم السلام بخپل امت ته وی لو وضعت فی کفه المیزان ووضعت سیئات الخلق جميعا فی الکفه الاخرى لرجحت حسناتهما دا خلا د امت نبی علیہ السلام ګناه تلس پک شوی دا او د نیکی تلی درنی شوی دي خو امتیانو یاد ساتي بسم الله کې دومره کمال پروت دی کدا آدم علیہ السلام نه تاروز قیامت د 1,40,000 انبیاء علیهم السلام ټول امتیانو چې څومره ګناهونه کړی دي دا ټول ګناه را واخلې یو تلکی کېدای یو بسم الله بل تلکی کېږدای نو دا یو بسم الله به د تمام آدمو د تمام انسانیت د بنی آدمو د انسانیت د ټولو د ګنا نه به دا یو بسم الله ترنو خیږي دا به فطر نشي شوق سبحان الله وای ما مقتدیان خو معروف دي په دې چې دا شوقین خلق دي استاد دا سبحان الله دومره سړاو چې زمونږ شوق هم خراب لګ په شوق سبحان الله وای سبحان الله ګورې دي چاته چې عقیدې کینسر لګېدلی دا هغه اپریشن هم کوي لګ کن دا پاغړې ربده لګېږي نو دې زمان کې چې سبحان الله په زور وای دا ګورې جهاد هم دی ښه په زور یې وای سبحان الله بس ان شاء الله که داخل کې یو نیم چینجه ناس دي داغي کارو شوخه او که ریکارډ او کیسټ او ریال تیم کارو شو هغه په دې ډېر غوسه کیږي چې دا غلام حضرت مولا ته داخلك په شوق ولي کینی نو دا خدای احسان دی نو مولیان تقریر کوي نیماغه طرف ته سر زنګي نیماغه خواته سر زنګیا ما ته یو کس ود کیږي خو هغه ویخته ښا همزان پیجنې کله کله ودی هغه نور خدي الحمدلله نو دکی دی باندې د رب ذل جلال نه خوشحال یم چې زه بیان کوم نو خلق به وي او طالبانو ته یو نسخه قائمه کوي چې عوام دی ورته ویخ ناسوي او د په زبان کې خدای تعالی فصاحت پیدا کی نو دا د هر منځنه بعد وایي چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني فدې ذکر تصور کې دعا راولي خدای زما د جبنا لکونت او بی فصاحت ختمه کې فصاحت ورکړي راولي دې د پاره راولي چې يفقه قولي دا عوام به زما په بیان خپوش دې تصور سره کتا سوې چې مونږ خدا ویلي د فصاحت نشته ویلي د خدای غلام حضرت مولا اجازه خو در سره نه وکړ ته یو سوایا دینه بعد چې دا تاثیر کوي کنه اجازه ضروری شي مونږ ته به چا اجازه یې دی کې کتا سوې چې اجازه کمال نه لري د فردوس پاټک تلار شیدل ته او پاړوګر د مار بیلاس کې نیولې منظم نه کوي فاسق او فاجر او بدکار سړی وي خو اجازه ور سره کامل راغلی مار نیويش او کما ته دا ټول قران کریم په اخلاص کې سوچته چې مار تلاسیوس دا اجازه کمال له اجازه کې کمالی دا مو ای جناب اعظم داسې باتوري مبي اجازه کار راکښتا به اجازه ته مچیم نشینی وي
دا بسم الله الرحمن الرحیم ته د قدر په نظر باندې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم کې خدای تعالی د ډېرو نومونو جمعیت اچولې دي. په زبان خو ډېره لنډه ده بسم، بس بسم څو ټکي دي؟ با ده، سین دی، میم دی. لیکن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں امام الانبیاء علیہ السلام فرمائل ان عیسیٰ علیہ السلام ارسلته امه رضی اللہ عنہ الى الكتاب لیتعلم الى الکتاب. امام الانبیاء علیہ السلام فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام دما شمتو پٹیم باننے مورو لے گا ورشا بعضی معلمینو تکینا چی تعلیم در تدرکین دا ما شمان تاسو استادانو تلیگی کنانو مور عیسیٰ علیہ السلام لیگی چی ورشا یو استاز نزدکڑو کا معلم سے ابتلاڑ معلم سے خبر دے چی دا ما تسوک ناستے حویزہ خو یو عام معشوم دا کلی راغلی دنو. قال له المعلم معلم ورتوي قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ويا عیسیٰ علیہ السلام دا ما شمتو پا حال کی ورتوی وما بسم اللہ دا بسم اللہ لا تشہدین دا بسم اللہ حقیقی صحیح مانا راتو کام. استاذ حیران شاغ ورتوی لا ادری دا اللہ پا مانا پوئیگم دا رحمان و دا رحیم پا مانا پوئیگم خو پا بسم کی باو سینو میم کی دریٹ کی دی دا دے پا مانا پوئیگم نام چی دا دے سمقصد دی. عیسیٰ علیہ السلام دا ما شمتو پٹی مرتوی الباء بہاء اللہ والسین ثناء اللہ والمیم مملکتهم. فبا کی اشارت دی تدچی الہ العالمین بہا تا اشارہ دا او پسن کی علو دباری تعالی تا اشارہ دا ثنا او پا میم کی مملکت دباری تعالی تا اشارہ دا. بعض علماء ابو بکر وراق وئی چی پا یو با کی دا خدای تعالی شپگو نمونو تا اشارہ پرتا دا. بسم اللہ کی بارازی دا با مانا دا اجمال دا باری دین یعنی ان اللہ تعالی بارئ خلقه من العرش الى الثرام الہ العالمین دا عرش نسورو تر تحت السرا چی سمر مخلوق دے داغی پیدا کون کے دین باری دے. لکہ ربی کریم فرمائی هو اللہ الخالق البارئ الہ باری دے پبا کی باری تا اشارہ دا. دارنگی پبا کی دا الہ العالمین دویم صفت بصیر تا اشارہ دا. الہ العالمین بصیر ذات دے نو مانا دا دا چی الہ العالمین دا ٹول کائنات پیدا کرلا او دا ٹول کائنات کی چی سامال کی گنو باغی باندے بصیر دیں واللہ بصیر بما تعملون سچی کوئی الہ پہ بصیر دیں. دارنگی پبا کی باسط تا اشارہ دا الہ العالمین مخلوقات پیدا کرلا فکل عمالوی بصیر دے لیکن داغی سر الہ العالمین خلق تدروزی پر آخر اولیم باسط الرزق لمن یشاء اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دارنگی یو ٹیم راتلن کی دی پبا کی واپس اشارہ دا باقی لران کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام الہ وپاتش پیدا بھئی کی باری دے او بیا خلق چی سکی داغی بصیر دے او بیا خلق لرا باسط دا روزی دے روزی پر آخور کئی او بیا خلق فانی کئی او دے باقی دے با باقی پاتی وی. بیا ورز دا قیامت چراشنو پبا کے اشارہ دا باعث لرا الہ العالمین ورز دا قیامت کی بیا دا کل مخلوقات و باعث دے بیارا پرتکون کے دیں او بیا پبا کے شپگم اشارہ چکم دا البار للمومنین سوک چی پکی نیکان دی دا غی سر بیا دیر نیکی کون کے دے دیر خخ عزتون ورطور کئی نیو بادا بسم اللہ کی پمانا دا باری خلق پیدا کرل
په معنا د بصیر د خلکو په اعمالو بیرته ښه پوی دی او بصیر دی. په معنا د باقی باندې باسط باندې خلکو ته د روزۍ فراخي کوي. یو ټیم به دا خلک مړ شي دی به باقی وي، ورځ د قیامت کې دی به باعث دی، خلک بیا راپورته کوي او بیا د نیکانو سره بارن نیکو کوونکی دی، هغې جنت ته بوځي، بدان جهنم ته بوځي. په یو باب کې د خدای تعالی د شپږو صفاتو اجمال پروت او هر چې سین دی په بسمې کې په هغې کې د اله العالمین 5 صفات پراته دي. 5 صفاتو ته اشاره ده او د هغې لره اجمال. یو په سین کې اشارت دی سمیع لاصوات خلقی من العرش الى السرام، د عرش نخکته تحت السرا پورې چې څومره مخلوق دی دا هغه ټولو د اصواتو دپاره اله العالمین سمیع دی، اورېدونکی دی. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، آیا خلق دا ګمان کوي چې موږ د خلکو پټ رازونه او نجواګانې ګینې نه اورو، بلکې اورو. استفهام تقریري دی. دارنګې په سین کې اشاره د ورځ د قیامت کې بیا اله العالمین سریع الحساب دی، جلد حساب کوونکی دی. انتظار در باندې تیری خدا بار سو خپل عملنامه ګوري، دا بخپل عملنامه ګوري او عملنامه کتل مې واځي داسې نه دي چې لوستل دي یا په خپلو اعمالو علم راتلل دي، نه په سترګو به یې د پاټ په شکل باندې ګوري، ناست به یې ورته. دا درته نه وایم چې تا ته به کمپیوټر لګېدلی، خو ممکن چې تا دپاره د پوهې دپاره وایم چې د کمپیوټر په شکل یو شیشه هر سړی به خپلې شیشې ته ناست دي او دا چې پیدایش نه بعد خو بد باندې دی راغلی دي، دا پاټونه به تېرېږي، دی به یې ګوري. من یعمل مثقال ذرة خیرا یره دی به یې ګوري. طالبان او علما ناست دي. رأیتو چې کله مفعول واحده وغواړي نو دا په معنا د بصرت او د رؤیت بصري سره وي، دا علم نه مراد، دا د افعال قلوبونه نه وي. او که کله د رها د باب دپاره رؤیت دپاره مفعولین راشي نو بیا دا د افعال قلوبونه وي، دا رؤیت قلبي دی، دا په معنا د علم سره وي. نو من یعمل مثقال ذرة خیرا یره یرهو، یره کې ضمیر فاعل دی، هوی مفعول اول دی، دویم مفعول نشته دی. دی به ګوري هغه خپل اعمال، نو دلته رؤیت بصري دی، په دې ظاهري سترګو باندې وی ګوري. دا نه چې په کتاب کتلې او په هغې کې به علم وی پرې راشي، نه، په ظاهري سترګو به دا خپل بیا څوک انکار کولی شي چې ورکې راشي یا کاري. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرها، څه بدي چې کړي دی به هم ګوري په سترګو باندې. دا پاټونه به ټول د نظر نه ورته تېرېږي. نو دا وخت چې تېرېږي دا 1000 کاله یا 50,000 کاله دا په دغې تېرېږي. باقي چې اله العالمین وغواړي چې حساب کوي نو دا حساب به په دومره ټیم کې خلاص کړي، دومره ټیم کې لکه د مازدیګر د مانځه نه ماښام پورې چې څومره وخت دی، په دومره ټیم کې به د تمام انسانانو حسابي خلاص کړي. سریع الحساب یو روایت دی. دویم روایت دا دی چې سریع الحساب تاویلی دا کړی لکه 4 رکعاته فرض مونځ چې څوک کوي په دومره ټیم کې به چې کم دی په ده باندې د حسابي خلاصه شي. دا انتظار چې در باندې تېروي دا خو 300 کاله په قهاریت کې تېرېږي. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، بس دغه خبرې سره یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون، فرشتې به صف صف ودرېږي او جبریل علیہ السلام بم په تعظیم ودرېږي، لا یتکلمون غږېږي بنا. 300 کاله څوک زبان نشي کولاولی. الہ په غصه دی، په قهر دی، پس څوک نشي غږېدی، خاموش. لا یملکون خطابا، قدرت د خطاب به نه لري چې وغږېږي، خاموش به دا چې غږېږي کله به غږېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سر په سجده پریوزي او هغه ځای کې الہ ورته وایي ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع سل تعطى، وغواړه چې څه غواړې درکولی شي، شفاعت وغواړه شفاعت دې مقبول دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لامتی آواز کوي. دا اول آواز دی چې د شفاعت متعلق رسول الله مبارک به یې کوي.
نو الہ به ورته نصف امت بخي، بیا به سلسان بخي، بیا به چا په زړه کې چې د اوربشې دانې عمر ایمان هغه بخي، بیا د چا په زړه کې چې د وریځو دانې عمر ایمان هغه به بخي، 4 سجدې لګېږي. اوږد روایت دی. هغې نه بعد به بیا هر سړی شفاعت شهید به میدان ته راوځي او یا کسانو شفاعت به دیم شروع. دې نه مخکې نه شي کولی. انبیاء علیهم السلام به شفاعت شروع کړي، علما به یې شروع کړي، قاریان به یې شروع کړي، شفاعت به وروسته شروع شي. نو دا تا باندې چې ورځ د حشر میدان کې په موت تېرېږي، دا د اعمالو په لیدو باندې یا د خدای تعالی د قهاریت سره چې څوک غږېدی نه شي انتظار کې، په دې کې وختونه تېرېږي. خو چې کله دې اراده خو وکړي چې بس حساب خلاصوم، مازدیګر نه ماښام عمره ټیم کې به د تمام انسانیت حساب خلاص شي. سریع الحساب. یو سړی وایي زما خو د عقل نه مني، نو ستا عقل چې ومنلو بیا خو د خدای قدرت نشي. ستا عقل دا مني چې د اسمان بېستنو ولاړ دی، ستا عقل دا مني چې دا اوبو د پاسه د ځمکه ولاړې ډوبېږي، دنه دومره درنده ځمکه. عقل زما او ستا د خدای تعالی کم یو کار مني، خو یو یې نه مني، سوا د دې نه چې نقل ثابت کړي دي، موږ به د عقل د نقل تابع جوړو، بس د خدای قدرتونه دي. ستا عقل دا مني چې هګۍ دې بنده وي، دې کې دننه دې یو څوک ژوندی شي، دا سای پکې د کوم اړخه واچوله، دننه په هګۍ کې ستا د کوم ځای نه راله، هغې نه چرګوړی جوړ شي، او بیا ښه پوهېږم چې کیشي ورته وکړې منډه درنه وایي. بیا یو کاڼی لرې که کاڼی، هغه کاڼي لندې وړه وړه ذرې ذرې حیوانات دي، لاس ورته داسې که والوځي، هغې کاڼي د لندې هغې ته روزي څوک ورکوي؟ د هغوی په دومره وړوکي وجود کې سر جوړ دی، سترګه لري، غوږ لري او حس لري چې داسې دې ورته وکړل منډه درنه اخلي. دا دومره وړوکي آلات دا څنګه جو عقل مني؟ نه مني. دا عقل زما ستا دا برداشت نه کوي، خو په سترګو یې ګورو چې دا شیونه الہ پیدا کړي دي، بس قدرت ته تسلیم شه. نو دا خبره به بعضې وایي چې دومره زر به څنګه حسابي خلاصه شي، دا خو عقل نه مني. د خالق رب الجلال قدرتونه او کمالونه یو تم زمونږ عقل نه رسېږي، د عقل هلته انتها ده. نو په بسم الله کې د سین دویمه اشاره چې کوم د دې ته اله العالمین سریع الحساب دی، او دارنګې په سین کې اشاره چې کوم دی سلام لره ده، سلم خلق او خپل مخلوق سالم پرېښدي، او په سین کې اشاره ده ساتر الذنوب لره، ستار الذنوب دی، اله العالمین د خلکو ګناهونه پټوي. او هر چې میم دی نو په میم کې د اله العالمین 12 صفاتو ته اشارات دي. یو پکې اشارت دی ملک لره، دی بادشاہ دی، بل پکې اشارت دی مالک لرا، د خلکو کنټرولر دی، کنټرول او دا خلک ټول داغه مملوک دي. بل پکې اشارت دی منان لرا، بل الله یمن علیکم، احسان کون کی دی. بل پکې اشارت دی مجید لرا، په خپل خلقو باندې ذو العرش المجید. بل پکې اشارت دی مؤمن لرا، آمن خلقو من العرش و آمنهم من خوف، خلقو ته امان ورکوي. بل پکې اشارت دی مؤمن لرا او مهیمن لرا، او بل پکې اشارت دی مقتدر لرا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، او دارنګې پکې اشارت دی مکرم او منعم لرا، الہ العالمین منعم انعام کون کې ذات دی، ولقد کرمنا بنی آدم، او دارنګې اشارت دی مفضل لرا، احسان کون کې دی، ان الله لذو فضل علی الناس، او دارنګې اشارت دی مصور لرا، خلکو ته صورت ورغوستی ناشنا ناشنا، عجیب کمال دی، څومره مخلوقات. جاپان ګاډي راوباسي او په کم کال چې روزي ټولو مشاهده یو شاني، د ټولو مشاهده یو شاني. دا کم چې د ګاډو مینه لري په دې تصور کې دي یاره ناشنا جاپان دی، کال کې یو ډیزاین راوباسي سړی حیران کې ناشنا ډیزاین، نو په کال کې یو ډیزاین رایستی ټولې دنیا دپاره، دا تعجب وړ دی. او دا زرګونه لکونه خلک چې تاسو چې یو سړی پیدا کړی دی، دا یوه پوزه، دوه سترګې، یوه خوله، او وی چې ورته ګوري مشاهده یې د بل نه بدله. دا تغییر د الوانو په معمولي هیئت سره پیژندی شي، د هیڅ دنیا کې نشي کتی چې یو سړی د بل په شکل باندې هوبهو په بل په شکل باندې دا نشي پیدا کېدی. د الہ العالمین قدرتونه ټول داسې دي چې حیران کن دي، د سړي عقل حیرانېږي.
نو د اله العالمین دولس صفات لره دغه سین جامع دی نو دولس صفات په سین کې جمع دي 15 صفات په میم کې جمع دي دولس صفات په میم کې جمع دي 15 صفات په سین کې جمع دي شپږ صفات دا په با کې جمع دي دای دریشا او درې صفات الله الرحمن الرحیم دا ورکی مذکور دی لفظان څلور صفات د خدای تعالی لرا یو بسم الله الرحمن الرحیم جامع دی احادیث مبارکو کې د بسم الله متعلقه ډیر زیات فضایل راغلي دي یو خو چې الہ العالمین کله لوح او قلم پیدا کړل او الہ العالمین قلم ته امر وکړ چې اولیکا په لوح باندې د اوسنا تاروز قیامت چې سکیږي اولیکا نو قلم چې اول شروع کیږي شروع په سبانه کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا د لوح محفوظ ابتدا هم د دینه شوی او دارنګ چې څومره صحف د اسمان نه نازل دي هغه مصدر دي په بسم الله الرحمن الرحیم قران کریم هم شروع کې اقرا بسم ربک الذی خلق اول چې دا بسم الله نازل شوی و انبیاء علیهم السلام کې د آدم علیه السلام تراغلی و نو آدم علیه السلام ویل چې هر کله بسم الله زما اولاد ترالا قد امن ذریتی من العذاب ما دام ولا قراتها زما دا اولاد چې ترسو پورې بسم الله وای دوی به د عذاب نه خلاص بیا بسم الله واپس اوچته کړی شو د خلکو ذهن نه وته اولاد د آدم علیه السلام کې به سوا د انبیاء علیهم السلام نه نور چا نه استعمالوله ابراهیم علیه السلام باندې بیا نازل شو کم وخت کې کله چې نمرود ته په منجنیق کې کېنو او د اور مینځ ته ورغورځولو د منځنۍ صحنه کې چې دی روانو بسم الله الرحمن الرحیم ورته جبرئیل علیه السلام القا او دغه بسم الله په برکت باندې جعل الله علیه النار بردا وسلاما دا اور باندې خدای تعالی زو سلامتیا او یخو ګرځولو سلوی ورځې دنه په دې اور کې پروتو سلوی ورځې بعد روغ رمټ روغ جوړ راووت بیا چې کوم دې دا غي نه بعد خلکو نه دا خبره یاد وته بسم الله را پکړې شو اوچا تکړې شو په موسی علی السلام چې کله صحیفه نازل شوې نو باغی کې په ابتدا کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم نازل کړی شو داغه نه بیا بعد کې خلکو د ذهن نه بیا وتا بیا سلیمان ابن داود علیہ السلام سره بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو او بلقیس ته چې کوم خط لیکم انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم دا خط په بسم الله سره مصدر کړو او چې کله بسم الله سلیمان علیہ السلام ترالا نو فرشتگان اویل اليوم والله تم ملکک یا ابن داود اے د داود علیہ السلام بچیا اے سلیمان علیہ السلام نن چې بسم الله تا تنازل شو نو تمام دنیا باندې ستا بچی اوس قائم شو اوس د بچی مضبوطه شو دارنګي زمنګ په صورتونو کې بسم الله متعلق چې کوم دی د ائمه ډېر اختلافات دي خدای امام ابو حنیفه رحمه الله رائے ورکې دا چې د سورته سلیمان نه خو جز دی بل اتفاق چا اختلاف نشته دی او زمونږ رائے دا چې بسم الله د تمام قران کریم نه جز دی او دا نازل علی حده دی دا د پاره د شروع د سورو او د تیمم او تبرک نازل شوی دا لہذا پمانځ کې دنه یا چې ختم کیږي نو تمام سورو کې د یو سورت سره د بسم الله ویلې شي او نور سره د نه ویلې کیږي او امام شافعی رحمت الله علیه د دې قائل دی چې نه فاتحه شریفه او کل سور چې دي هغه ټولو کې دا بسم الله دا غینه جز دی
د احنافو دپاره ادله ډېر دي، خو یو دلیل واضح ده چې سورې فاتحې ته 7 المثاني ویلی شوي دي او 7 ورته ځکه وایي چې دا 7 آیته ده. که بسم الله د الحمد نه جز شي چېرته نو دا بیا 8 جوړېږي 7 نه جوړېږي. نو دا واله جوړېږي چې بسم الله موږ په فاتحه شریفه کې دننه وانخلو بهر یې واخلو. او دویم دلیل دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سورت ملک متعلق فرمایي چې یو سورت دی 30 آیا ډیر شایته دی او ناجیه او منجیه من عذاب القبر دی. دا سړی د عذاب قبر نه خلاصي هغه سورت ملک دی. سورت ملک د حافظان مطالعه کې ودی ګوري دا د بسم الله شریف نه بغیر دا ډیر شایته دی. که بسم الله چرته من سورت جز شنو دا به یو ډیر جوړیږي ولی امام الانبیاء علیہ السلام ورته ډیر شایته وایي. نو دا واضح دلیلین دي د دې خبرې چې بسم الله من کل سورت جز نه دی، خاصتا من سورة الفاتحه هم جز نه دی. او بل دلیل په دې باندې چې دا من سورة الفاتحه جز نه دی، اکثر روایات داري چې رسول الله مبارک به په مانځ کې په بسم الله کې جهر نه کولو، په جهري منځونو کې کدا د الحمدلله نه چرته جز وي پکار دا او چې رسول الله مبارک په جهري منځونو د ماقام ماخستن سحر کې الحمد نه شروع نه کوله، بسم الله نه کوله. خو حدیثو کې شروع د الحمد نه راغلي ده، لکه روایت د ابو داود شریف په دی باندې دال. دارنګه حدیث مبارک کې راځي لا يرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحیم. هغه دعا خدای تعالی قبلې نه ردی د کومه دعا شروع چې په بسم الله الرحمن الرحیم سره وشي. او دارنګي وحلف رب العزة بعزته، اله العالمین په خپل عزت قسم خوري الله يسمي مؤمن موقن على شيء الا باركت له فيه. یو مؤمن با تشیبانی شروع نکی بسم الله به نه وای مگر که هر شي کې شروع کولو بسم الله ویلا زب باغی کې ورته برکتونه اچوم. کل امر ذی بال لم یبدا فیها بسم الله فهو اقطع راضی اجزم راضی. هر یو نیک کار چې په بسم الله شروع نشي دا صحیح تمام ته نه رسیږي، لنډې بوچوي دا په منځ کې پاتې کیږي. دا هر کار شروع پکار دا چې موږ او تاسو د بسم الله نه وکړو. ولا يقرؤها مؤمن الا قالت الجنه له. مسلمان بسم الله نه وایي کدی څنګه شروع کی نو جنت خدای تعالی ته جنت دی مسلمان ته وایي لبیک وسعدیک اللهم ادخل عبدك هذا فيا بسم الله الرحمن الرحیم. حاضر یم تا ته خدمت ستا خدمت ته حاضر ولاړم. اے خدایا دا فلانی چې بسم الله ویلا د بسم الله په برکت باندې زما خېټه تراواله جنت ستا د دخول او ستا د راتلو ارمانی شي کم سړی چې بسم الله وایي. خاصتا کم یو خوراک چې هغې کې بسم الله شریف ونه ویلی شي شیطان شرکت کوي، او که بسم الله شریف ورکې وویلی شي نو بیا شیطان هغلته مداخلت نشي کولی، په هغې کې برکت زیات وي. یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روټۍ ته ناستو، یو مشر سړی ځان سره په کاسه باندې کېنو، هغه ته ویل بسم الله ووایه، هغه بسم الله وویله. یو دویم راغی بسم الله ووایه، هغه هم بسم الله وویله. نو آخره کې یو ماشوم راله او چې کله یې لاس دې کاسې ته څنګه کوزو نو بس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یې لاس کلک ونیو، لاس یې ورته کلک ونیو، ورته وی پخې لاس خوراک کوه بسم الله ووایه. ماشوم بسم الله ویله، د نبی علیہ السلام په شونډو مسکا راله. چا پوښتنه وکړه ولې دې وخندل؟ وی ابلیس لعن ته مې خندا راله. هغه مشر سړی چې ما روټۍ کې کېنو ما بسم الله ووایه، خو چې کله راته نو شیطان هم دې کاسې ته رانږدې شه، خو چې د بسم الله وویله نو هسې ونه شه وتښتېده. چې دا دویم راغی نو شیطان بیا رانږدې شه چې زه دا به بسم الله ونه وایي زه به هم پکې کار وکړم، خو چې هغه بسم الله وویله شیطان بیا لاړه. خو دا ماشومه جنۍ چې را روانه وه نو شیطان خوشحاله چې زه دا خو بسم الله نشي ویلی چې دا بسم الله ونه وایي زه به دې کاسې کې لاس دننه کړم. وی ما یې دا لاس ونیو، نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وایي وګورئ د دې جنۍ لاس چې ما نیولی دی یوازې د جنۍ لاس نه ګورې دې کې د شیطان لاس مې هم کلک نیولی دی. په شوق سبحان الله وایي.
رسول الله مبارک ځان غونې مه ګڼئ خاوې مونږ غوندې دی ته شیطان ګوري نه رسول الله مبارک د شیطان لاس کلک نیسي کلک یې نیسي دې خوا ته یې نه پرېږدي نو بسم الله شریفه دا د برکاتو مجمع ده الفاظ یې اگر که واړه و لنډ دي لیکن د کمال نه ډک دي هر کار کې بسم الله وایي او هر کار چې په لارم ځي همداسې وایي همداسې بسم الله شریفه وایي چاته که دنیوي مشکلات وي دی د بسم الله شریفه وظیفه کې خو چې کله یې ژبه درندېده بیا دې پرېږدي چاته که بل کم مشکل وي دی د بسم الله شریفه زیاته وایي انشاءالله ټولې دعاګانې د بسم الله په خاطر قبلیږي ټول مشکلات د بسم الله په ورد سره ختمیږي فقر ختمیږي غنا راځي بی علمی ختمیږي علم راځي او بی نوري ختمیږي نور سینې ته راځي دا څومره کمالات چې دي دا خدای تعالی په بسم الله الرحمن الرحیم کې اچولي دي الہ العالمین دی مونږ د تمام دین د جزئیاتو او خاصتا د بسم الله الرحمن الرحیم قدر د خدای تعالی زمونږ په سینو کې واچي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي درې درې کرت بسم الله شریف ټول وایي درې درې کرت قل هو شریف هم وایي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله